بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو قربا میلمه شمشت علو خان حاضر یم نن د علم خان فاونډیشن په نوم باندې چې کومه چنده منډه کیږي او مونږ د غریبانو د پاره د هر سره غواړو. نن زه راغلی یم د دې سلسله کې چې دا بعض خلک دغسې دي چې هغه ډېره ناجایزه فایده د غلطو خبرو واخلي او د پښتنو ښځو پورې خاندي او ناجایزه ظلم ورسره کوي او هغو سره د هغو د یتیمانو د یسیرانو د کمزورو پیسې چې دی هغه بندول غواړي. دا نوم یې زه نه اخلم خو ما ته خو ذهني بیمار ښکاري په دې چې په هغه باندې د پولیس اثر ونه شو، په هغه باندې د نورو اثر ونه شو، هغه الټه پولیس ته دمکیانې ورکوي. نو داسې د خسیس مردار جان حبیب نه به مونږ څه تمه وساتو. مونږ سره اوس موجوده ده زمونږ یو خوراکۍ راغلې ده او دا به تاسو ته پوره د دې حال او حال خبرې وکړي. خو دا شی چې شعر کوئ نو داسې شعر کوي که نه چې دا جان حبیب بې غیرته ته دا شی ورسي چې پته ورته ولګي چې افغان شیرپو غلط کار نه کوي. خورې دلته ته څه له راغلي خبرې کوه؟ دلته زه امداد دپاره راغلی یم او الف خان شیرپور مونږ سره ډېر ښه امداد کوي. زمونږ په ښه راماندې راغلی، زمونږ هر یو چې کوم درد دی هغه ته محسوسېږي، نور چا ته خو هم نه محسوسېږي، صرف ده ته محسوسېږي. ما خپل اووه لوریانې دي او اته مې زامن دي او څه پکې بیماران دي او د ټولو خرچه الف خان شیرپور اوچتوي. او دا یو جان خبیث بې غیرته دی، دا ډېر خبرې کوي د پسې الف خان شیرپور پسې چې دې مونږ له دا نه راکوي. همدا یو وسیله زمونږ الله پاک جوړه کړې د هغه پسې هم دا جان خبیث دله بې غیرته شوی دی. اوس زمونږ رزق هغه بندوي، د ده د وجې زمونږ رزق بندېږي. نو دې په خپله هم څه نه کوي او چې بل کوي هغه هم منې کوي زمونږ دغه نه اون سره چې کوم مدد کوي د الف خان شیرپور. خورې داسې شی دی چې دلته دا جان حبیب بې غیرته دا چې د چا څه حیثیت نشته دی لګیا دی، دی اکثر دا خبرې کوي چې دلته ښځې چلیږي. نو خورې ته راته ووایه چې دلته ستا څومره وخت شو چې ته راځې لګیا یو دا امداد وړې؟ زما 15 کاله وشو دلته راځم، همدا امداد وړم، همدا الف خان شیرپور صاحب یې راله راکوي او ښه په هغې راکوي او ښه عزت کې راځم، ښه بورکه کې راځم، دغه رنګ پټه ناست یم. ها خورې زه یو خبره درته بله کوم چې دا جان حبیب دا بې غیرته انسان چې دی دا نه په خپله څه کولی شي نه د بلو له ورکوي نه بل ته یې پرېږدي. او دا څومره میکونو والا چې دي دا زمارونه دي او دوی ډېر خوشحالېږي په دې شیز باندې چې یاره دا میک والا چې څومره خلک هم دي دا دې بند کړی شي. نو دا خو زموږ وروڼه دي، دا منظوري کوي، خواري کوي او دا خواري په دې باندې بندوي. نو ټول میکونو والا وروڼه مونږ سره دي. خورې تا نه دا تپوس کوم چې چېرته تا څه ښځه لیدل ده دلته خو ما دغه رنګ یو ښځه ټول زما په رنګ ښه عزت بورکه کې راځي، د پښتنو دا درنه بورکه ده دې کې راځي. یو ښځه هم بې بورکې نه ده راغلې، یو ښځه هم بیخي چې څنګه زه راغلی یم پښتانه په شانتې سپینه بورکه کې ټولې ښځې هم داسې راځي. یو ښځه هم پکې دا رنګې نشته چې بورکې نه وي اچولي. نو څنګه ټولو ښځو بورکې اچولي، صادر چا هم نه اچولی؟ یو ښځې هم پکې صادر نه اچولي. دې په جان حبیب دې وګوري، دې ثابته کړي چې کومې ښځې بې بورکه راغلي هغه دې ثابته کړي. زه هم جان حبیب سره کېږم او د الف خان شیرپور ټولو پیله به یې زه ګرېوان ته لاس کوم. څنګه یعنې چې صادر یې اچولې سترګې ښکاري؟ سترګې چې نه سترګې ښکاري، سترګې څه چې وخت هم نه ښکاري. د یو ښځې ټولې ښه په ورکه کې راځي، ښه په پټ راځي. دې وایي چې دې دا جان خفیظ وایي چې دې په جنکو باندې غلط کارونه ورسره کوي او دا یو کمرې ته بوځي. نو هغه به یې څنګه بوځي؟ د هغه خو چې جنۍ ښځه خوښه شویله به یې بوځي. هغه به د خلکو خلک څنګه خوښېږي چې سترګې وویني، لاسونه وویني، مخ وویني، نور څه وویني نو خوښه شي. نو چې د هغه څوک څه ویني نه چې دلته کومه زما خور راځي دغه رنګ پټه وي چې هغه یې ویني نه نو د هغه به خوښېږي څنګه، هغه به یې بندې کمرې ته بوځي څنګه. وروره ته ما وینې؟ نه زه تا نه وینم، ما ته خو ستا هېڅ هم نه ښکاري. ته زما خپې وینې؟ زه ستا خپې نه چې زه ستا هېڅ هم نه وینم. چې ته مې نه وینې دغه رنګ هغه هم نه ویني که نه، چې
تا اوس زه نیم لیدلې چې زه څنګه یم نو ستا به زه خوښه شم نه خدای شته چې ما خو چې څومره ښځې م لیدلي دا خبره ستا خو بلکل صحیح ده چې ما الف خان شیرپاو صاحب لیدلی دی هغه له په څادر کې څوک نه دي راغلي ما داسې ښځې نه دي لیدلي چې هغه سترګې ښکاره شوي ما داسې ښځه نه ده لیدلی چې د هغه په لاس کې نکریزې لګېدلي او نکریزې ښکاره شوي او که دغسې چرته یو ښځه م نشته دا تا خبره صحیح ده خورې د دې متعلق ته څه وایې که داسې ښځه چرته وي نو بیا که دا رنګ ښځه پیدا که زه جان حبیب سره ودرېږم خپله چې هغه څه وایي بیا زه کومه الف خان شیرپاو صاحب خو دلته بهر بورډ لګولی دی لیکلی دي پې چې کومه ښځه او بې بورکې راغه هغه به نه پرېږدم وایي به چې د کومې ښځې سترګې مې ولیدې سترګې به ترې نه وباسم که لاسونه مې ولیدل لاسونه به ترې نه وباسم هغه خو ډېر نر انسان دی هغه پسې هم دا خبرې شروع کړي دي جان خبیث نه چې خپله څه کار کېږي او نه بل پرېږدي نو چې کومې ښځې سره بورخن نه وي نو هغه به څه کوي پکارۍ رالي پکارۍ باندې رالي خو بې بورکې نه رالي هغه بې بورکې پرېږدي نه نو الف خان دا وګورئ کتونکو اورېدونکو مسافرو د ستاسو د مرستې او ستاسو د تعاون سره او ستاسو د دواګانو سره کار به جاري او کار جاری دی دا خلک مونږ پسې پروپاګنډې کوي او مونږ پسې نښتي دي او مونږ ته الف خان شیرپاو ته بد رد وایي نو چې کم خلک الف خان شیرپاو فاونډیشن ته بد وایي نو هغو ډېر ظلم کوي نه ترې په خپله څه کېږي نه نورو په څه کېږي دا ښځه خدای شاهده دی دا وګورئ دا ستاسو مخامخ لګیا ده چې یو ښځه هم تر نن ورځه پورې الف خان فاونډیشن ته بغیر د دشي شټر بورکې نه ده راغلی نه چې د یو ښځې سترګې الف خان نه ګوري د یو ښځې لاس نکریزې نه ګوري الف خان چېرته ښځو سره خبرې کړي نه دي لاس یې پې چېرته نه دی والی هغه 1.5 کیلومیټر لرې ته ودرېدلی د لرې نه خبرې کوي دا کرونا خو نن راغل ده الف خان شیرپاو ته نن نه 3 کاله مخکې ویلی شوي چې دا ښځه کرونا ده دې نه به لرې ودرېږي او د دې به مخ نه او که چېرې الف خان شیرپاو دا مخ ته ښځې وکتو نو بیا انسان دی غلطېدی شي خو دا خور وایي چې د دې هېڅ هغه نشته جان حبیب دې ماته دغه رنګ یو ویډیو پیدا کړي یو ثبوت ترې راله راکړي چې الف خان شیرپاو هم بې بورکې ښځه راغلي بیا زه هم جان حبیب سره ودرېږم نو بیا ته څه وایې چې ته به بیا د هغه لاس د شیرپاو لاس کې تا څه ویلي الف خان شیرپاو به ګریوان یو زما به لاسي بیا د ټولو پیله به زه ودرېږم جان حبیب هغه ټولې ښځې چې کومې دي دی چې او جان حبیب دا وایي چې څنګه دا ښځې دې پیدا کړي او دا ثبوت دې ما د پیدا کړي ها نو ثبوت به پیدا کړي نو اوس دې ښځو پسې به جان حبیب ته چېرته ګرځي ښځې هم د هغې لیندین هم د هغې هر څه د هغې نو ته به دې پسې اوس چېرته ګرځې جان حبیبه په کلاره کښېنه دا پردي کارونو کې ګوتې مه وه جان حبیبه دا الف خان شیرپاو فاونډیشن د انسانیت ډک فاونډیشن دی ښځو ته په درنه سترګه کتلی کېږي مونږ پښتانه یو او زه چې څه کوم ګرانو مینهوالو دا شیرپاو صاحب چې څه کوي دا د تاسو دپاره کوي دا مسافر چې څومره هم دي دا ټول امداد رالیږي او د دې امداد په پیسه باندې په صحیح طریقه باندې راځي بچیا دا پکې لږ به لږ ډېره سخته ګرمي ده او که نه زویا مونږ ویلې چې الف خان شیرپاو غوندې پاک انسان په دنیا کې نشته هغې ټول عمر خپل ځان وقف کو دی او دا نور میکونو والا چې څومره دي دا زمونږ بچي دي دا زمونږ ملګري دي دا هم خدمتګار دي تاسو ټولو ته پکار دا چې ټولو میکونو والا ته پیسې لېږئ اوس دا وخت څه حالات ډېر زیات خراب دي پیسې کمی شوي دي بله ورځ چې کوم دی نو یو سړي 100 لکه روپۍ راولېږلې نو جان حبیبه تا ته یو خبره کوم ته دا وایې چې بلیک منی وایټ کوي هغه خلک کم چې پیسې رالیږي د خدای بنده وسره باندې هغه خلک هم خراب دی کوم چې په دوبۍ کې ناستي که سمګلینګ کوي او که غلا کوي او کار څه کوي خو کوي به هغو خپل کار دی نو دې غریبانانو خو کار خو روان دی که نه نو زمونږ هم پکې کار روان دی ما سره هم دا د 1.5-2 کسان شته او هغه هم چورې مولې خوري نو خدای شته چې خدای په سر باندې شاهده ولاړ دی چې مونږ خرچي مرچي نه کوو او دا خور دا راغلی دا ګوره په خپله دا خبرې کوي چې دلته بي پور کې تا چېرته داسې ښځه لیدل ده چې هغې څادر اچولی نه ما خو یو هم نه ده لیدلی ټول یې هم دغه رنګ ښه په حیا عزت راځي نو د الف خان په ویډیو کې زه جان حبیب ته چیلنج ورکړم چې داسې یو ښځه راته وښایه ورکړه چیلنج ورکړه که هغه پیدا که پکې دغه رنګ ښځه چې بې بورکې وه
روبند نه اوس سترګې ښکارېدې مخې ښکارېدو لاسونه یې که ښکاره شو هم د جان حبیب سره ودرېږم د ټولو پیله به د جان حبیب سره ولاړم چیلنج دی جان حبیب ته نو بیا به د علب خان شیرپا د مرۍ نه نیسي د مرۍ نه به نیسم ګریوان نه به رانیسم د ټولو پیله به چې هغه عمل به ورسره کوم چې بیخي به ورسره چا کړی نه وي ګرانو کتونکو اورېدونکو تاسو ته د ملاتړ سره دا یو خبره کوم چې ستاسو مینوالو ستاسو په مینه محبت او ستاسو په مرسته دا شی چلیږي او دا به چلیږي او دا روان دی دا سلسله ده دا مونږ روانه کړې ده او څه کسان داسې دي چې هغه زموږ میکونو والا دي او هغه الحمدلله ټول خلک کارونه کوي څه نوي را روان دي او څه زاړه دي او څه پکې نوي زبرتي کوم لګیا یم زمونږ یو یونین هم جوړېږي لګیا دی مونږ ټول دا عهد کوو نن ښه ښکاره په جارې ویمه جان حبیب ته یې ویمه چې جان حبیبه دا 200 میکونو والا چې دی دا به پیسې را غونډوي مونږ ټول چنده کوو تا دپاره او پرېږدو دې نه که پولیس دې پرېږدي که نه نو مونږ دې نه پرېږدو او که نه نو پولیس ته خو زه تلی وم پیسې میسې مې ورکړلې خو زما خیال یې هغو شی څه بل طرف ته اړی لګیا دي نو ته ډېره چالاکي مه کوه جان حبیبه او خورې جان حبیب ته چې څومره ویلی شي ستا د زړه بړاس دی دا ورته وباسه ډېر زندګ انسان دی ډېر کمسل انسان دی بیخي د چا په خوږ دړ باندې دی نه دا څوک دا جان حفیظ جان حبیب یو ډېر خراب انسان دی دا د کونډو رنډو مال وهي او خور ستا څخه دا کمیشن خور دی که نه دا پیسې اخلي او که نه کمیشن خور خود دی د خپل اوس مړه وي چې کم کس خپله کم کار کوي که نه هغه د ټوله دنیا بیا هغه رنګ ښکاري دی خپله دا کمیشن یې خوري خپله دا پیسې خوري د غریبانانو دی خور دی د ښایسته خبرې وکړي دا جان حبیب چې دی دا بې غرضه دا دله انسان چې دی نو دی وایي چې دا خور وایي چې دا کمیشن خوري او داسې شی دی چې کوم سړی کمیشن خوري او دا په خپله ډېر خراب سړی دی دی ډېر غلط کارونه کړي دي د دې هسټري الف خان شیرپا فاونډیشن والا ته معلوم او الف خان فاونډیشن تاسو دا سوچو کوئ دا رجسټرډ فاونډیشن دی دا په ثابت حکومت پاکستان کې منلی شوی فاونډیشن دی دې له چې تاسو څومره پیسې م رالیږئ تاسو ته او زه یو خبره کوم چې الف خان وایي چې دا څوک دی چې د ما نه تپوس کوي نو ما نه چې چا رالیږل دی هغه به رانه تپوس کوي خو یو خبره یې درته وکړمه دا څومره زره کسان دي چې د تا نه به تپوس کوي الف خانه هسې خبره کوي چې شه هغو خو دې نه تپوس نه شي کولی جان حبیب په څه راځه لایف خو نه یم روان کټ یې کا تاسو ټولو ته دا ویم چې زړه جمع ساتئ تاسو په الله اعتماد وکئ او په ما اعتماد وکئ او کم جایدادونه چې ما اخیستي دي هغه ښکاره جایدادونه دي هغه کې ښځې اوسېږي کونډې رنډې برکواټرې دي هغه م ورکړي دي په پلانکیزي کې جایداد دی په پلانکیزي کې خو اصلي جایداد درته ځکه زه نه ښیم چې هغه به زه په اخره کې ښیم دی جان حبیب ته به ښیم چې ما د څو کړو زما خپلو خپلوانو په نوم ما کړ دي او د دې دپاره چې دا خلک پې قبضه نه شي نن سبا خلک ډېر خراب دي نو جان حبیب په څه څیزونو باندې نه پوهېږي پروپاګنډې کوي مونږ بې عزته کوي او ټولو مینوالو ته ویم چې تاسو داسې چلو کوئ ما ته خو کومنټس هم نه ښکاري د هغه کومنټس را روان دي نو تاسو ټولو ته زه وایم چې څومره چنده کولی شئ څومره امداد کولی شئ د ټولو میکونو والا سره وکئ دا ګوره میکونو والا چې دي دا څه خو جړاول په خپله جړېدلي او څه ورته مونږ لږ داسې دردناک هغه کیسې ورته وکړو نو هغه هم په جړا شي نو به دغه پورې به درته مونږ اجازت والو او د دې هغه سره اواز سره چې دا جان حبیب غوندې مردار غلط خراب سړی دا پټکي مټکي نن سبا په دې په ټولو باندې وال دي دا جان حبیب دمنه حرامي سړی دی دومره حرامي سړی دی چې 114 میکونه دي 114 میکونه دي او ټول د چندې کار کوي اول پټکی په الف خان والا او نور پټکي چې کوم دی نو په 114 میکونې پټکي والا
نه بې غیرته انسانه. نو که ته موږ له دغسې راغلی وې نو موږ به تاله دا 2,000 روپۍ درکړو، نو 2.5 روپۍ میاشتې برابرې ده. خو کور به ناست وې په کلاره 3-4 لکه روپۍ میاشت به دله مونږ درکوله. نو ته به هم په کلاره نو بې غیرته. نو تا ما علف خان ته هم دې پټکی په سر کو، ما هم پټکی په سر کو، او اوس راته 109 کسان نور دي هغو ویل مونږ هم پټکي په سر او که نه پرتوګ هم په سروي. نو جانبي به ګوره خپلې دنه پیدا دي او خپل بچي دي شته او دا تور سرو خیال وکړه. دا وګوره دا تور سرې نه ده، دا مزېداره تور سرې. د دې تور سرې ته وګوره او دې درته هم ویلې چې زموږ په پروګرام کې څوک داسې ښځه نه ده راغلې چې هغې مخ ښکاره شوي، سترګې ښکاره شوي. نو دغه وخت پورې ستاسو کوربه، ستاسو میلمه، ستاسو عزتمند قدردان ډینګ ډونګ خان او الوب خان دې له اجازت ورکوي. امید لرم چې تاسو به دا شی مخکې شیر کړئ او ژوندي اوسئ او آباد اوسئ. خپلو دواګانو کې یاد لرئ، مسافرو تاسو خاص دواګانو وکړئ. خورې اوس تا د څه شی پکار دی؟ ما ته اوس ټول راشن دا کور پکار دی، ختم شوی دی او دغه پیسې هم پکار دي. پیسې هم دې پکار دي او راشن هم پکار. خورې کور دې خپل دی؟ او الوب خان شرپو صاحب را کړی دی راته. ښه او دا تاسو که کورم دا عاجزي ده، دا ستاسو پیسې دي ګورې ښه. او دا ښځه پکې اوسېدی شي 100 کاله پورې پې اوسېدی شي، خو دی خرڅولی نه شي. او دا شی دا جانبي بوی چې فاونډیشن بوت خو نه دی فاونډیشن. زه علف خان یم که نه، بس زه یم. او دی وایي رجسټریشن وښیه او د صحافي پروګرام وښیه، جرنالیزم. نو جرنالیزم څه ضروري خو نه ده. ما په پلان کې ریډیو کې چې کوم دی ما 10 لکه روپۍ اخیستې دي، 10 لکه روپۍ میاشتې زه اخلم، نو 100 کروړه روپۍ شوې. نو زما خپل جایداد هم دی. نو سبا چې که په ما څوک دا وکړي ګوره زه به دا خبره مخکې کوم چې ما 10 لکه روپۍ. دا خبره مې ځکه کړې ده چې نن یې تاسو واورئ. که په ما باندې چېرته حکومت زور راوړو کې دی زما 10 لکه روپۍ په ویډیو په ریډیو کې اخیستې ده، زما خپلې تنخواګانې مې ما اخیستې دي. دا جانبي چې دی دا د وجلو کامل دی. د ټولو میکونو والا پسې نښتی دی. ګورې خورې ستا څه خیال دی؟ دا وګوره دونه ښه کار کوي او تاسې وژاړولې. دا ډېر منحوس انسان دی. معلوم ژړا راله ده چې ښه کارونه مونږ کوو. زمونږ کار روزګار کې دا ګوتې ویلې که د یتیمانو غریبانانو مسکینانو د کونډو لنډو مال بندوي، چاته خو حصه میلاویږي. دلته خلک هم پکې ډېرې خبرې کوي. خورې نور ته څه ویل غواړئ جانبي متعلق؟ نور څه نه، بس داسې کار دی وکړي چې صرف ثبوت پیدا کړي ماله. تا له څه ثبوت پیدا کړي چې کومه عیاناکه ښځه دلته نه راځي، د هغې چې کومې خرابې ښځې راځي د هغې ثبوت ترې راکړي ماله چې بې برقې باندې چې بې برقې کومه یو ښځه یو ویډیو دې ما ته وښیي چې بې برقې شوي وي. ها مطلب دا چې ته دا وایې چې صادر کې یو ښځه هم نه ده راغلې؟ نه د چا سترګې نه دي ښکاره شوي؟ نه بیخي نه د چا لاس نه دي ښکاره شوي؟ نه بیخي نه. او د چا خپې نه دي ښکاره شوي؟ نه یاړم نه بیخي نه. زه بس صحیح شو. دغه د مینهوالو تاسو ته ډېر تکلیف مې درکو، جړېدلي ډېر خفه شوي. خو الوب خان شیرپا فاونډیشن او د نورو میکونو والا ته دعا کوئ. دا ټول به تاسو ته دعا کوي او ټولو میکونو والا له پیسې لګوي. دي موږ ټول یو ځای شوي اوس یونین جوړو او چې یونین جوړ کړو نو دا تاسو سره زه واده کړم چې د جانبي په سر مخامخا پټکی تړوه. د جانبي موږ ډېر خوارزار کړلو. جانبي پټ د سړي بچی دی نه، که دی د سړي بچی وی نو کم از کم په موږ خو به رحم کړی وی. دا 119 کسان چې بې روزګاره شو، موږ په پاکستان حکومت به زور نه راځي، خیبر پښتونخوا حکومت به موږ له څه راکوي. نو دا مینهوال له موږ نه خفه کوي. زموږ ژړا ته وګورئ، ګلا ته وګورئ. آخر په موږ باندې رحم وکړئ. دا جانبیب د موږ نه کراره کوي. دا څه شی دی؟ دا جانبیب دی څه شی؟ دا د کوم څه زه د دې له حساب سره ورکړم. زه به حساب هغه له ورکوم چې چا ماله رالېږل دي. که 10 کسان دي نو 10 به ماله راځي. دا یو جانبیب هغه خو نه دی چې د مادې ماله روپۍ راکړ. دی خو ماله روپۍ هم د ماله خو خپلو مینهوالو الوب خان له ورکړ. د فاونډیشن پکې لا چا راوستی دی. په ما اعتماد کوي. دغه وخت پورې اجازت غواړم په ډېرې ژړا سره ډېره الله شرم پرده وځه. زه به ما دپاره دعا کوې، زه به تا دپاره د خورې دي مسافرو ته دعا وکړه. الله مې عزت وکړه، الله مې کماله کړه، الله په کارونو کې برکت واچوه. او چې تا له پیسې راولېږي
الله چې ما سره څونه ښه کوي دومره دې نه زیات ښه ورسره الله وکړه. ستاسو بچی د مسافرو آبادي د پیسې را لګي، پیسې یې نه کوي، دا جانبي خپل کار کوي. السلام علیکم، د ډېرې مینې او سلامونو سره.